د رسول الله مبارک د زندګۍ یو عجیبه واقعه چې بعضې واقعات په واقعاتو کې داسې دي چې هغه زه کله ویم زما دننه د زړه کیفیت هغه بالکل بدلیږي دی سره یو واقعه پکې دام ده چې رسول الله مبارک ناست دی د صحابو په مجلس کې مسلمانانو دا په غور سره واورئ د پیغمبر اخلاق زده کوي نن خو موږ اخلاق بل څه لوي اخلاق مسلمان دی لوي چې هر ټایم بل سره خانده موږ دی له اخلاق هر چا سره په خندا خبرې کول خنداګانې کول کهکهې لګول دا اخلاق اخلاق دا نه دي دا اخلاق تعریف علماو کړی دی چې اخلاق دی لوي چې ته بل مسلمان ته فایده ورکا او خپل ځان ته تاوان ورکا بل مسلمان زړه خوشحال کا خپل زړه خفه کا دې ته څه وایي اخلاق او دا اخلاق پیغمبري دي رسول الله مبارک ناسته په مجلس د صحابو کې یو نوجوان راله د رسول الله مبارک مجلس تا او رسول الله مبارک ته فرمایا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول وی او چتا سره صلی الله علیه وسلم زما ګوره مره خراب هم ده تو خیر راځي بیا هم زه خبرې کوم تقریبا 25 منټ و تاسو بالکل کش کرپ نه کوئ نن خو روزه نه ده که روزه ده ښه اواز کوئ رسول الله مبارک د صحابو په مجلس کې ناست دی صلی الله علیه وسلم یو نوجوان راله رسول الله مبارک ته فرمایا یا رسول الله درې ورځې وشوې زما وړوکی ماشوم زوی د کوره بېدرکه شوی دی یا رسول الله درې ورځې وشوې خپل بچی مې کتلی نه دی مور په کور کې جړه نه ځان مړ کو دومره وجړل دغه ټیم کې دا نوجوان لګیا دی رسول الله مبارک ته دا خپله کیسه بیانوي دا خپل درد و غم بیانوي دغه ټیم کې یو صحابي رالو چې د دا واورېدل دا صحابي فرمایي یا رسول الله دغه سړي هغه وړوکی ماشوم زوی ما فلانکې میدانې کې ماشومانو سره په لوبو وکتو دغه نوجوان چې څنګه دا خبره واورېده اچانک ودرېدو رسول الله مبارک دغه نوجوان ته لاس نه ونیو کېنولو ولا وی اے نوجوان لږ کېنه دغه نوجوان نه تپوس کوي یا رسول الله رسول الله مبارک دغه نوجوان ته فرمایي اے نوجوان تا چې څنګه د خپل بچي واورېدل څنګه اچانک پاسېدې دغه نوجوان ورته فرمایي یا رسول الله درې ورځې وشوې زما د زړه ټوکړه مانه جدا شوې ده رسول الله مبارک دغه نوجوان ته فرمایل اے نوجوانا ته خو چې کله لاړ شي هغه میدان ته خپل بچي سره به ډېر زیات محبت کې ځان ته به یې راغاړې باسي کله به یې سترګې ښکلې کله به یې تندی ښکلې کله به یې په مخونو ښکلې کله به یې لاسونه ښکلې دغه نوجوان فرمایي یا رسول الله درې ورځو نه خپل بچي پسې بېقراره یما خامخا به یې ښکلم هی هی رسول الله مبارک دغه نوجوان له فرمایي اے نوجوانا کله چې لاړ شي هغه میدانې ته او خپل بچی وګوري نو ګوره هغه میدانې کې خپل بچی ځان ته غاړې نه باسي
دغه نوجوان ته نه تپوس کوي یا رسول الله ولیا خو زما خپل بچی دی رسول الله مبارک وته فرمایل یقینا ستا بچی دی لیکن اسنه چې تا غزان ته غاړې باسې او محبت ورسره کې دغه ټیم کې به یتیم ماشوم ولاړ وي هغه ته به د خپل پلار ارمان ورشي نو ای نوجوانه ګوره محبت هلته ونه کې د هغه یتیم ماشوم زړه به ودرد ما او تا داسې کړي مونږ کوو داسې رسول الله مبارک د اختر د مونځ نه را روان دی خپل کور ته په لاره کې ماشومان لوبې کوي امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې دا روایت نقل کړی دا واقعا ماشومان لوبې کوي او یتیم ماشوم ولاړ دی سنډېلا او ډېر زیات خفه دی دا یتیم چې کنه کم چې غم ځپلی او د غم سپېړو والی د هغه په سلو کسانو کې پته لګي دا هغه سړي نه و جامو کې هم پته لګي یو ماشوم ولاړ دی غلی یو طرف لا ټول ماشومان مستیانې کوي نوې جامې اچولې دي رسول الله مبارک دغه ماشوم ته نږدې شو بچیا ته ولې لوبې نه کوې نو دغه ماشوم رسول الله مبارک ته فرمایي چې یا رسول الله زه څنګه لوبې وکړم زما خو نوې جامې نشته زه څنګه لوبې وکړم د ټولو ته خپلو پلارانو جامې کړي دي زما پلار نشته رسول الله مبارک دا ماشوم روچت کو په خپل اوږه یې کېنولو کور ته یې راوستو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ته فرمای اے عائشہ نن پس دغه ماشوم پلار محمد رسول الله دی او دغه ماشوم مور ته دا د رسول الله مبارک اخلاق نن مسلمان داسې کوي مسلمان خپل بچے بس خپل ګړي مسلمان کله یتیم ځان ته نږدې کړی نه دی رسول الله مبارک فرمایي چې کوم سړی د یتیم ماشوم په سر باندې د شفقت لاس راخ کلو د رحم او د محبت د وجنا او دغه سړی د لاس لاندې دغه یتیم ماشوم د سر څومره بهتراله وی الله جل شانه به دغه سړی دغه وختو پشمار ګناهونه معاف کوي او الله جل شانه به وت دغه وختو پشمار اجرونه او ثوابونه ورکوي